سلامونه، وخت مو په خیر دی. افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمي خلیلزاد کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره یې د سولې په اړه خبرې کړې دي. د جو بایډن حکومت له پیل وروسته دا د خلیلزاد لومړی سفر دی. ترکیه وایي د افغانستان د سولې له پروسې خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. دواړو هیوادونو نن د ډیپلوماټیکو اړیکو سلمه کلیزه ولمانځله. ملي دفاع وزارت وایي افغان پوځ د هر ډول ګواښ پر وړاندې د مبارزې وړتیا لري. دغه وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل ویلي طالبان نشي کولای چې ولسوالیو ته سقوط ورکړي. په کاپیسا ولایت کې د القاعده ډلې 14 پاکستاني غړي وژل شوي دي. د ملي دفاع وزارت ویلي افغان ځواکونو د نجراب ولسوالۍ په دره افغانیه کې 13 تنه وسلوال طالبان وژلي چې 14 تنه د القاعدې ډلې اړوند پاکستاني اتباع دي. او د کورنیو چارو وزارت قراول کې د یو پولیس له وهلو وروسته د امنیتي موین 15 ساعتونکي ګوښه شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ویلي د عامه خدماتو له موظفینو سره غیر مسلکي چلند د منلو نه دی.